څنګه کولی شو دوستانو چې دغه فالوینګ اپشن په خپل فیسبوک آی ډي کې بند کړو. نو دوستان تاسو به په خپل فیسبوک آی ډي کې ډیر زیات کسان فالو کړي وي، ډیر پیجونه هم فالو کړي وي، غواړئ د هغوی معلومات تاسو ته راشي خو نه غواړئ دغه لیست د خپل نور ملګرو ته ښکاره شي. نو څنګه دغه بندولی شو؟ نو دوستانو داسې اوس کولی شئ چې دغه فالوینګ لیست صرف په یو کلیک سره پټ کړئ د خپلو ملګرو څخه، دلته به دوی ته نه ښکاري. دوستان یو فالوورز دی بل فالوینګ دی. فالوورز هغه دی چې مونږ یې فالو کړي یو، فالوینګ هغه دی چې مونږ به نور کسان فالو کړي دي. نو راځم دغه طریقه په همدغه ویډیو کې تاسو ته درښایم. دوستانو زه راځم خپل فیسبوک آی ډي ته، دلته تاسو ته ښکاري زما فیسبوک آی ډي دغه ده او په دلته دوستانو کله چې تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آی ډي کې د فالوینګ اپشن بند کړئ، نو راشئ په دې پورته درې خطونو به کلیک کړئ، لاندې به راشئ، دلته تاسو ته یو اپشن راځي سیټینګ اینډ پرایوسي، په دغه سیټینګ او پرایوسي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او را به شئ په سیټینګ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مې دوستانو په سیټینګ باندې کلیک کړئ تاسو به راشئ دوستانو په پروفایل سیټینګ باندې به ورته کلیک وکړئ. که تاسو سیټینګ د زما د موبایل په شان دی و، زما د فیسبوک آی ډي په شان دی و، نو دغسې سیټینګ به تاسو ته راشي. نو که بدل و تاسو به پرایوسي اپشن پیدا کړئ. پرایوسي اپشن په هر فیسبوک آی ډي کې شته، یا د پورته سرچ اپشن شته، تاسو سرچ کولی هم شئ. پرایوسي باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. په دې کې به لږ لاندې راشئ، دلته تاسو ته یو اپشن پکې راځي دوستانو هو کن سی د پیپل پیج اینډ لیست یو فالو، یعنی هغه پیجونه هغه کسان چې تاسو فالو کړي دي د هغوی لیست د چا ته ښکاره شي. تاسو به راشئ په دغه اپشن به ورته کلیک وکړئ او دلته په مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. دغه تاسو دوستانو کولی شئ فابلی کړئ، فرینډ کړئ. نو موږ یې اونلی میږو چې باید صرف زه یې ووینم، بل هېڅوک یې زموږ اجازه خبرته ونه ګوري. بیرته به راشئ دوستانو خپل فیسبوک آی ډي ته. دا خو زما خپل آی ډي ده، راځم په بل فیسبوک آی ډي کې زه د خپل آی ډي راخلاصوم. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو چې اول 2300 دغه دی صفر شول، تاسو ته ښکاري دوستانو چې اوس صفر شول، پخپله تاسو ولیدل. نو په دغه طریقه تاسو بیرته دغه بندولی شئ او که غواړئ بیرته یې خلاصولی هم شئ. دوستانو زه غواړم د بیرته بیا فعال کړم. ګورئ زه اوس بیرته فعالوم، تاسو طریقه درښایم. دغه صفحه یو ځل ریفریش کوم، ګورئ دوستانو اوس بیرته بیا را پیدا شول او غواړئ بیرته یې بند کړئ. په همدغه طریقه تاسو بیرته بندولی او خلاصولی شئ. ګورئ اوس مې بند کړ، دغه صفحه بیرته ریفریش کوم او دغه بیرته صفر شي. نو په دغه طریقه تاسو خپل فالوینګ لیست د ملګرو څخه پټولی شئ. دوستانو دا ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي، که چېرې تاسو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.